لپاره وکم یاره نور څومره انتظار دا ستا دپاره وکم منزله نور څومره مزل پر دغه لاره وکم هغه دی راشئ د دریاب سر ته ونه رسېدو د سره خوړلي انقلاب سر ته ونه رسېدو قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي قلم کاغذ نه کروندې ته څوک کومک راوړي دلته چې هر څوک راشي ځان سره ټوپک راوړي د دنیا لوی بشر دوستان وي خو چې دلته راشي خاتم تعین او شیروان وي خو چې دلته راشي ترې چنګیز خان او منګول خان لاکو خان جوړ شي یا رنجټ سنګ یا ګوټ تیمور یا ګلمیر خان جوړ شي د دنیا لوی بشر دوستان وي خو چې دلته راشي ترې چنګیز خان او منګول خان لاکو خان جوړ شي یا رنجټ سنګ یا ګل تیمور یا ګلمیر خان جوړ شي ته مونږ په خپله سر خوړلي عقل سر ته ناست یو نورو ته سوري جوړوو په خپله نمر ته ناست یو سل سره شته ولې د سړو سرو سر نه لري دا وطن زر لري ملګرو خو زرګر نه لري هغه دی راشي چې په سیمه کې یو بم چاودلې د ډېره درد د مې دا زړه لکه غنم چاودلې اول مو وژني په بل بیا مو په خپله راشي د یو حجاج د ظلم خلاص نه یو چې بل راشي خو ربا د دوو بیماریانو یو دریز راکا یا عمر راکا یا عمر عبدالعزیز راکا الهی د خپل قدرتونو او د جمال په خاطر د خپل قدرت د خپل عظمت او د کمال په خاطر زما د خپل محمد رسول الله په خاطر د نازول ابراهیم خلیل الله په خاطر بیبي مریم بیبي عیسی بیبي اسیا بیبي عائشہ په خاطر پروردگار د مکی او مدینه په خاطر دین او مذهب پښتو خاور می خوندي وساتي د تاریخ پاڼه می زرینه پیوندي وساتي دین او مذهب پښتو خاوره مې خوندي وساتي د تاریخ پاڼه مې زرینه پیوندي وساتي د خپلو واړو ګناهو درته توبه لګوم د خپلو لست د سرکشۍ درته سجده لګوم دا 40 کاله یې زما کور سیختې ټومبلی ربه د جنګ لوبغاړو زما روح سیختې ټومبلی ربه اوس هم سره زر یمه اوس هم سره زر یم د تیر په چیر پښتون پاتې یم ربه د هر نعمت او راکړې دې ممنون پاتې یم غنم زیتون زعفران کومبه حلال خواره راکه نه خورم حرام توبه توبه حلال خواره راکه نه خورم حرام توبه توبه حلال خواره ډېر خوندور پروګرام دی ډېر خوږ زه به یو غزل یو څو غزلې ووایم فکر پې وکړئ د جاوید شاه درمان صاحب یو غزل دی وایي د دې جنګونو نه د تیر عمر حساب اخلم د دې جنګونو نه د تیر عمر حساب اخلم ما سره کور کې یو ټوپک دی پرې رباب اخلم او د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زما د پرمختګ لاره لازم ده چې محدود وي زما زه څه بلا سوچونه وکړم چې کتاب اخلم هغه فنکار یم چې سندرې مې ژوندۍ ساتلي هغه فنکار یم چې داد په انتخاب اخلم مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم لیونی شوی یم ناپونه د دریاب اخلم هغه ترمانه هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وجړل هغه ولاړ چې یو زه ستا نه ګلاب اخلم د صاحب شاه صابر صاحب یو غزل دی وایي د ژوند صحرا ته مې د مینې باډي وراوړې د ژوند صحرا ته مې د مینې باډي وراوړې ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې دغه سړی د محفل رنګ ته ګوري او رویسه دغه سړی د محفل رنګ ته ګوري او رویسه هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې د لیونتوب د جنګ په زغره کې من غخت ایمان ما د سحر موزله د ځان سره نیزه راوړې او ته راته ووایې چې څه په کربلا کې شوي ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې او زما د غرونو د ښایست له غمه هر سوداګر زما د غرونو د ښایست له غمه هر سوداګر د کرش مشین او پولادي سپین اره راوړې او د انتظار هر یو تودو غرمو وخلې صابر د خپل احساس د ونې سوري د دمه راوړې